د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم نن یکشنبه د مقاومت عالي شورا په نوم یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال د مقاومت په نوم جبهه او جمعیت ګوند باندې تور پورې کړ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم نن یکشنبه د مقاومت عالي شورا په نوم یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال د مقاومت په نوم جبهه او جمعیت ګوند باندې تور پورې کړ چې ازبکان یې له پامه غورځولي دي. دوستم زیاته کړه چې افغانستان یوازې د پنجشیر مربوط نه کیږي او هیڅوک دې نور د پنجشیر بودن په نوم امتیاز نه اخلي. دغه ازبک مشر په ټینګار سره وویل چې افغانستان کې د پنجشیر مشرانو ته 2 ځله واک سپارل شوی او ټول قدرت هم له دوی سره و، خو په وینا یې دغه د هیواد لپاره هیڅ نه دي کړي او کابل کې ټولې ځمکې نیولې دي. د دوستم په خبر احمد شاه مسعود ته هیڅ محتاج نه دی او دی خپله اتل دی. د جنبش ګوند مشر دغه راز د امرالله صالح له لوري د طالبانو پر وړاندې هزاره ته د جګړې پیل پر وړاندیز هم توندې نیوکې وکړي. دوستم وویل چې دغه وړاندیز بې معنا او په ناحقه خلک پرې ووژني. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.